د آصف خټک په نوم یو کس چې ځان د ګلپاڼې پوخ عاشق ګڼي. سلام، وخت مو په خیر که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. یوه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي د آصف خټک په نوم یو کس چې ځان د ګلپاڼې پوخ عاشق ګڼي په ټي آی این نیوز سره په یوه مرکه کې وایي چې ما کله د ګلپاڼې د فیسبوک څخه خوښه کړې نو زه د ګلپاڼې هر پوسټ ګورم. ګلپاڼه ما سره په فیسبوک کې ملګرې هم ده. زه یې عکسونو ته لایک ورکوم خو هغې زما یوه تصویر ته هم تر اوسه پورې لایک نه دی ورکړی. هغه وایي زه ګلپاڼې باندې د زړه نه عاشق یم او کله چې فیسبوک نوی راغی نو د ګلپاڼې تصویران به مې کتل. په اخر کې مې د ګلپاڼې مینه زړه ته کوزه شوه. هغه دا هم وایي چې زه ګلپاڼې نه ډېر ګیلمن یم ځکه چې تر اوسه پورې ګلپاڼې زما پوښتنه هم نه ده کړې. آصف خټک چې خپله پېښور کې د پراپرټۍ یعنې د ځمکو اخیستلو خرڅولو کاروبار لري وایي چې څو ځله د ګلپاڼې ډېرو پروګرامونو ته تللی یم خو زه ورسره مخامخ نه یم شوی. آصف خټک زیاتوي چې اول خو راته خوب نه راځي خو کله چې خوب راشي نو ګلپاڼه په خوبونو کې وینم او هفته کې 2-3 ورځې ماته په خوبونو کې راځي. د ګلپاڼې په صفحه هم ډېری خلک هغې ته تبصرې لیکي چې خپل عاشق یا مین سره دې وګوره او یا هم ورسره واده وکړه. خو ګلپاڼې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم. هر چېرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.